سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د ګاز نلکې د غځولو لپاره په دې ولایت کې 1 کیلومتره مسیر چمتو شوی دی. د پروژې د چارو پر پرمختګ د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د ترکمنستان له جنرال کونسل سره په لیدنه کې خوښي څرګنده کړې ده. د مسؤلینو په خبره د دغه مسیر په اوږدو کې د عملي چارو د اسانتیا لپاره څو کاري کمپونه هم جوړ شوي دي. د ترکمنستان جنرال کونسل ډاډ ورکړی چې د پلانونو له مخې به د پروژې کار په هرات کې د روان کال تر پایه بشپړ سي. د ټاپي پروژې د ګاز نلکه له ترکمنستان د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته غځیږي چې ټول اوږدوالی یې 1800 کیلومتره دی. له دې ډلې 814 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د احصایو معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان کال په مرغومي میاشته کې 5453 بهر میشتو افغانانو ته د تابعیت پیژنپاڼو غیر حضوري خدمتونه وړاندې شوي دي. یا د ادارې زیاته کړې په دې خدمتونو کې 2244 نوو پیژنپاڼو د 590 مسنا پیژنپاڼو ویش او 2622 نورو کسانو ته د پیژنپاڼو اصلاحي خدمتونه شامل دي. بلخوا د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست د 1404 کال په یاده موده کې په حضوري ډول کابل ښار کې 1290 کسانو ته نوي کاغذي پیژنپاڼې او 815 کسانو ته مسني پیژنپاڼې ویشلې او ترڅنګ یې 1940 کسانو ته د کاغذي پیژنپاڼو اصلاحي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا مهال په هیواد کې د درملو د تولید 113 کارخونې فعاله دي. دغه وزارت ویلي چې یادې کارخونې څه باندې 600 قلمه درمل تولیدوي چې د تیر په پرتله زیات سوي او له دې ډلې 4 کارخونې د نړیوال تولید د سټنډرډ سندونه لري. د دغه وزارت ویاند وایي له کورنیو درملو د ګټې پراختیا په موخه هم هڅې دوام لري. سونوفارما، لایپیر، ملي شفا او ټي جي ال هغه تولیدي کارخونې دي چې توانیدلي د نړیوال تولید د سټنډرډ سندونه ترلاسه کړي. فلپین کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله 15 تنه مړه سوي، 28 کسان نادرکه دي او څه باندې 300 نور ژغورل سوي دي. د فلپین ساحلي ګارډ ویلي چې دغه بیړۍ تېره شپه ناوخته د باسیلان ولایت ته نږدې سمندر کې ډوبه سوې ده. د دغه هیواد امنیتي مسؤلینو ویلي چې تر دې مهاله 314 کسان ژغورل سوي دي. د فلپین روغتیايي مسؤلینو ویلي هغه کسان چې ژغورل سوي او روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري روغتونونو ته لیږدول سوي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.